دا ټول کارونه زکه وشول چې الله خو له حق سره سر تر پایه برابر کتاب نازل کړی مګر کوم خلکو چې په کتاب کې اختلافونه منځ ته راوړل هغوی په خپلو لانجو کې له حق نه ډیر لرې لاړل. نیکي یوازې دا نه ده چې تاسې خپل مخونه ختیځ لوري ته واړوئ یا لویدیځ لوري ته، بلکې نیکي دا ده چې انسان الله او د قیامت ورځ او پرختیا او د الله نازل کړای شوي کتابونه او د هغه پیغمبران د زړونو کومي ومني او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپل خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو، پردیسیانو، درویزګرو او د غلامانو په ازادۍ مصرف کړي، المنځ قائم کړي، زکات ورکړي، او نیکان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي ترسره یې کړي او د تنګسي او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي. همدا ریښتینی او همدا پرهیزګار خلک دي.